د خور تپوس کړی دی. وایي دې خبرې خو ما ته پته ده چې زنانه خوشبویي نشي لګولی کله چې هغه کور نه وځي. نو که داسې وخت کې چې هغې ته پته ونه لګي او داسې کپړې واچوي چې په هغې باندې خوشبویي لګېدلي او دې ته دا پته نه یعنې دې نه خبره بالکل لیرې چې په دې کپړو کې په دې کپړو باندې خوشبویي لګېدلې ده او په هغه کپړو کې دا د کور نه وځي او بار ورته بې رایاد شي لکه خوشبویي محسوس کړي، نو په دې باندې دا ګناهګاره ده او که نه ده. دې خبرې جواب هغه دا دی چې دا خو واضحه خبره ده چې زنانه په کور کې خوشبویي استعمالولی شي خو بار یې نه شي. اوس په دې صورت کې که چېرته د هغې نه هیر شي او دې ته دا پته ونه لګي چې په دې کپړو باندې خوشبویي ده او بار ورته بازار کې رایاد شي یا بل ځای کې په لاره باندې هغه محسوس کړي چې په دې کپړو باندې خوشبویي لګېدلې ده، نو په دې باندې انشاءالله باذن الله دا ګناهګاره نه ده، ځکه دا د دې نه هیر دي او د هیرې په صورت کې چې کله انسان نه هیر شي نو الله په دې باندې مونږ نه رانیسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ای رب مونږ په هغه باندې مه رانیسي که مونږ نه هیر شي او یا مونږ خطا شو په هغې کې. او هغې کې دا حدیث راغلی دی چې الله سبحانه وتعالی بلکې امام مسلم رحمه الله په دې باندې باب لګولی دی کتاب الایمان کې چې ان الله سبحانه وتعالی لم یکلف الا ما یطاق، الله سبحانه وتعالی یو نفس نه مکلف کوي مګر په هغه څه باندې چې هغې وس او طاقت وي. نو د انسان چې کله هیر راشي په هغې باندې یو شی ته هیر شي نو دا د هغه د وس نه بار خبره شوه، الله سبحانه وتعالی په دې باندې څوک نه رانیسي. او هغه حدیث کې راغلی دي چې کله دغه دعا مؤمنان ووایي نو الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ قد فعلتو، دا کار ما وکړو، نو زه په یره باندې څوک الله سبحانه وتعالی وایي زه نه رانیسمه. نو چې کله بار سړي ته رایاد شي که داسې ځای چې هلته هغه زایله کولی شي دغه خوشبویي لرې کولی شي د کپړو نه نو ممکن او که نه نو انشاءالله په دې باندې معذوره نه ده، په دې باندې دا ګناهګاره نه ده بلکې دا زنانه معذوره ده چې کله کور ته ورسیږي نو دا کپړې به بدل کړي، دا کپړې به بدل کړي چې بیا د راوتو دپاره نورې ساده کپړې واچوي او په کور کې استعمالولی شي. والله اعلم.